د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوی سرکټ به هر څومره ژر وصل او عادي حالت ته راوګرځي. د سهشنبې ورځې پیل او د هیواد شمالي سالنګ کې د هوا او اقلیمي شرایطو نسبي ښه والي سره سم د افغانستان برېښنا شرکت لوړ ولتاژ کارکوونکي په دې وتوانېدل چې اړین تخنیکي توکي سیمې ته ورسوي او اړونده ترمیماتي چارې په چټکۍ سره پیل کړي. د افغانستان برېښنا شرکت لوړ ولتاژ مسؤلین ډاډ ورکوي که د هوا او اقلیم شته مناسب شرایط دوام ومومي نو د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوی سرکټ به هر څومره ژر وصل او عادي حالت ته راوګرځوي. اول به موږ کوشش کوو تر هغه اخرین اندازې چې تر هر وخت وسي زموږ کار جریان لري. ساعت چا نه دی کتلی چې تر 8 تر 9 بجو د شپې هم وسي چې هوا جوړه وسي زموږ کار جریان لري چې موږ وکولی شو دا وصل کړو. که نه نو سبا د خیره سره امیدواري بیخي شته چې هوا جوړه وي توپان نه وي. د لوړ ولتاژ کارکوونکي هڅه کوي څو د هیواد برېښنا انرژي ثبات لپاره له شته ټولو تخنیکي او بشري ظرفیتونو څخه اغیزمنه ګټه واخلي. خو د دې هم باید یاده وشي چې سالنګونو کې مناسب اقلیمي شرایط او هوا په دوامداره بڼه تضمین کیدونکې نه ده. هر شیبه ممکنه ده تیز توپانونه پیل، کاری بهیر اغیزمن او د روان فعالیت شته ځواک خورا محدود کړي. کاری که از دست ما توانمندی باشه و تلاشای زیاد کرده رایستیم که برق به زودترین وقت انشاءالله الرحمن ما وصل بسازیم. فضل خدای رو میبینیم که امروز نسبتا بعد از 3 روز بعد یک ذره هوا آفتابی است. اینا میبینیم کار روان است بخیر. د افغانستان برېښنا شرکت ولس ته ډاډ ورکوي چې د ستونزې د هواري لپاره به خپل هر ډول ممکنه هڅې ونه سپموي. موخه دا ده چې د پلازمینې کابل او 12 نورو ولایتونو برېښنا هر څومره ژر عادي حالت ته راوګرځي او خلکو ته باثباته برېښنایي خدمتونه برابر شي.